سلام، ستړي مشئ، ستاسې د روغتیا په هیله په دې ویډیو کې د حساب بلاک کول او لمنځه وړلو باندې خبرې کوو. که موږ یو حساب بلاک کړو، دغه حساب به د نورو حسابونو له منځ څخه لرې شي، خو د سرمایې په راپور کې او همداراز د دغه حساب د معاملاتو په څرنګوالي کې به بدلون رانشي. همداراز په دې ویډیو کې به دا هم زده کړو چې په څه ډول باندې کولی شو یو حساب په بشپړ ډول باندې لرې کړو. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې زموږ ډیټابیس پرانیستل شو او عمومي پاڼه ښکاره شوه، په دغه برخه کې په حسابونو باندې کلیک کوو. کله چې ټول حسابونه پرانیستل شول، کولی شو دلته وټاکو چې کم حساب غواړو بلاک کړو. د مثال په ډول باندې موږ د ایماق کابل حساب غواړو بلاک کړو. لومړی دغه حساب پرانیزو او وروسته په دغه برخه کې په بلاک باندې کلیک کوو چې سیستم په اتوماتیک ډول باندې له موږ څخه پوښتي آیا باوري یاست چې دغه حساب بلاک کړئ، او همداراز سیستم د لا ډیرو معلوماتو لپاره وایي سیستم د بلاک شوي حساب هیڅ معامله نه ړنګوي. د بلاک شوي حساب د معاملو بیلابیل څرنګوالی کتلی شئ او بلاک شوی حساب د تنظیماتو پریون برخې ته لیږدول کیږي چې موږ په دغه برخه کې یو ځل بیا بلاک ټاکو، او کله چې بیرته د حسابونو برخې ته راشو، ګورو چې هغه حساب چې موږ غوښتل بلاک کړو د نورو حسابونو په منځ کې نشته او له دغه لیست څخه لرې شوی دی. که وغواړو بلاک شوی حساب له بلاکه بیرته وباسو، راځو په دغه برخه کې په خپل اکاونټ باندې کلیک کوو او وروسته په تنظیماتو باندې کلیک کوو. کله چې د تنظیماتو پاڼه پرانیستل شوه، په دغه برخه کې په بلاک کلیک کوو او دلته کتلی شو هغه حساب چې موږ بلاک کړی دی اوس مهال دلته شتون لري. که وغواړو چې دغه حساب له بلاکه وباسو، په حساب باندې کلیک کوو. کله چې حساب پرانیستل شو، په دغه برخه کې په ان بلاک باندې کلیک کوو چې سیستم یو ځل بیا له موږ څخه پوښتي آیا باوري یاست دغه حساب ان بلاک کړئ. موږ هم په ان بلاک باندې بیا ځل کلیک کوو چې د دغه چارې ترسره کولو سره موږ وتوانیدو د ایماق کابل په نوم حساب له بلاکه وباسو او په عادي حسابونو کې ور ډیر کړو. په دې برخه کې مو دا زده کړل چې په څه ډول باندې کولی شو یو حساب بلاک کړو او څنګه یې له بلاکه وباسو. خو که وغواړو چې یو حساب لرې کړو یا په بشپړ ډول باندې له منځه ویسو، باید څه کار وکړو؟ د دغه چارې ترسره کولو لپاره راځو د حسابونو په منځ کې یو حساب ټاکو. د مثال په ډول باندې زموږ یو پیرودونکی چې محمود نومیږي، موږ غواړو د دغه حساب له منځه ویسو. لومړی حساب خلاصو او راځو په دغه برخه کې په تنظیماتو باندې کلیک کوو. کله چې تنظیمات پرانیستل شول، په دغه برخه کې په ړنګولو باندې کلیک کوو چې سیستم په اتوماتیک ډول باندې موږ ته خبرداری راکوي نشئ کولی دا حساب پاک کړئ، ځکه په دې حساب کې بیلانس شته. موږ هم په صحیح باندې کلیک کوو. بیرته دغه حساب ته راګرځو او د دې لپاره چې دغه حساب په بشپړ ډول باندې له منځه ویسو، لومړی راځو راپور ته او په دغه برخه کې هغه ټول معاملات له منځه وړو چې د دغه حساب سره ترسره شوي دي. او کله چې هره معامله پرانیزو، په دغه برخه کې په پاکولو باندې کلیک کوو. سیستم بیا ځل زموږ څخه په اتوماتیک ډول باندې پوښتي آیا باوري چې پاکې کړې. په هو باندې کلیک کوو او اوس مهال سیستم له موږ څخه د مدیر پټ نوم غواړي. کله چې پټ نوم مو ورکړ، نو کولی شو چې دغه معامله له منځه ویسو. په همدغه ډول باندې دوام ورکوو او ټولې معاملې له منځه وړو. کله چې ټولې معاملې له منځه لاړې، بیرته حساب ته راګرځو او په دغه برخه کې په تنظیماتو باندې کلیک کوو. کله چې تنظیمات پرانیستل شول، په دغه برخه کې په ړنګولو باندې کلیک کوو چې سیستم یو ځل بیا له موږ څخه پوښتي آیا باوري چې پاکې کړې. بیا ځل په هو باندې کلیک کوو چې سیستم یو ځل بیا له موږ څخه د مدیر پټ نوم غواړي. کله چې پټ نوم ورکړل شو، نو کولی شو چې دغه حساب له منځه ویسو. او وسمحال کله چې ټولو حسابونو ته راشو، ګورو چې د محمود په نوم زموږ د پیرودونکي حساب په بشپړ ډول باندې له منځه تللی دی او وسمحال د نورو حسابونو په منځ کې نشته. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ، د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز د دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.